یو عمل چې هغه د واده کړی شوو دپاره خاص او د ناواده کړی شوو دپاره هم ډېر زیات ضروري دی، او دا عمل چې دی د نارینه او زنانو دواړو دپاره ضروري دی، او د یو داسې عمل دی محترمو چې موږ ډېر ترنه غافلی یو، د دې وجې نه چې دی موږ په ډېرو مشکلاتو کې هغه واقع کیږو. او دا یو داسې عمل دی محترمو چې کله انسان دا کوي په دې سره دته دنیا کې هم خیر ملاویږي، د دنیا ګټه هم پکې ده او د آخرت هم ده. او د دې د نه کولو په وجه باندې نور مسلمانان هغه په مشقت او تکلیف کې اچولی کیږي. او دین اسلام چې دی هغه سخته منع فرمایلی ده چې نه به نورو ته ضرر ورکې او نه به ځان ته ضرر ورکې. ځان ته ضرر رسول او نورو ته ضرر رسول چې دا هغه په دین کې حرام دي. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. محترمو دا عمل چې دی هغه د خولې صفایي ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تسوکوا فإن السواک مطهرة للفم مرضاة للرب. تاسو چې دی مسواک وهئ، په دې سره چې دی د انسان خوله صفا کیږي. مطهرة للفم دا پاکونکی دی د خولې دپاره، او مرضاة للرب دا راضي کوونکی دی د رب دپاره. عائشة رضی الله عنها فرمایي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته داخلیده نو مسواک به وهه. نو دا یو د سنت او اعمالو نه دی، او په دین اسلام چې دی په ده باندې ډېر زیات زور ورکړی دی چې تاسو د خپلې خولې صفایي کوئ، ځکه د دې ضرر چې دی نورو خلکو ته رسیږي. انسان ته خپله هم ضرر لري او نورو ته هم ضرر رسیږي په دې سره. او بعضې داسې ځایونه دي چې هغې کې مسواک وهل هغه سنت طریقه ده، لکه انسان چې کله د خوب نه راپاڅېږي او دغه رنګې یا مسجد ته ځي، او یا چې دی د قرآن کریم تلاوت کوي، او یا چې دی کور ته داخلیږي، او بعضې نور مواضع. کله کله د یو انسان خولې نه بدبویي ځي، لیکن دا خپله نه پوهېږي په دې باندې، او نور کم خلک چې شاوخوا د دې اوسېږي نو هغه هم د شرم د وجې نه دې ته ویلی نشي. نو نور خلک چې دی هغه د سره په تکلیف کې وي او په مشقت کې وي، نو د خپلو خولو چې دی هغه ډېره زیاته صفایي کول پکار دي. او صفایي چې د محترمو دا نصف ایمان دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء، او په بل روایت کې راځي مع كل صلاه. که چېرته نه سختېدلی زما په امت باندې نو ما به دیو ته امر کړی وی چې د هر مانځه سره او د هر اوداسه سره هغه مسواک وهي. نو دین اسلام چې دی هغه په طهارت او پاکوالي د بدنونو باندې ډېر زیات زور ورکړی دی، او دا یې د ایمان نیمه برخه ګرځولې ده. الطهور شطر الایمان. نو دې چې ډېر زیات اهتمام پکار دی تر څو موږ خپله هم په راحت کیو، او نور مسلمانان چې شاوخوا زموږ ژوند کوي هغوی ته هم ضرر ونه رسیږي.